د ښځو د میینېدلو اته نښې. که چیرې غواړئ په ډېرې اسانۍ پوه شئ چې آیا کومه ښځه په تاسو باندې میینه شوې او که نه، نو دا ویډیو په غور سره وګورئ. البته باید وویل شي چې د دې ویډیو څخه هدف د ښځو ارواپوهنه ده او دا ټول د ارواپوهانو نظریات دي. د مطلب د شروع کېدو نه مخکې زموږ ویډیو لایک کړئ او سحر میډیا چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیا د زنګ بټن ووهئ، ولې چې موږ روزانه ښکلي مطالب تاسو سره شریکوو او موږ غواړو چې زموږ هر یو ویډیو لومړی تاسو وګورئ. د ښځو د میینېدو اته نښې په لاندې ډول دي. لومړی، تل له تاسو سره همغږي وي. د یوې میینې ښځې له نښو څخه یوه دا ده چې په ناڅاپي توګه له تاسو سره مخامخ کیږي یا هم په میلمستیا کې ستاسو شاوخوا ته ګرځي. هغه څه چې هغه ترسره کوي هڅه یې ستاسو پام را اړول وي تر څو لومړی ګام تاسو پورته کړئ، یعنی د مینې اظهار تاسو ورته وکړئ. که چیرې کومه ښځه په پرله پسې توګه تاسو سره مخامخ کېده، نو په دې باندې ځان پوه کړئ چې هغه قصداً دا کار کوي. دوهم، ځانګړي حرکتونه ترسره کوي. کله چې تاسو سره مخامخ کیږي، نو ځینې عجیب حرکتونه ترسره کوي، لکه کله چې تاسو ورته وګورئ، نو تاسو ته په یو جدا انداز او خوږې مسکا سره ځواب درکوي. ستاسو د حرکتونو تقلید کوي. د مثال په توګه، که چیرې تاسو په خپل مخ باندې لاس وهئ، نو هغه هم ورته کار ترسره کوي. د خبرو پر مهال ستاسو په لور کږېدل، په خپلو ګاڼو او چشمو باندې لاس وهل او د خبرو اترو پر مهال له تاسو څخه سترګې نه اړول. که چیرې مو په مقابل شخص کې دا ډول کړنې ولیدې، نو پوه شئ چې هغې د یوې ښې اړیکې لپاره چې ښایي پایله یې واده کول شي، شین چراغ درښودلی دی. دریم، ستاسو لپاره هر وخت اوزګاره ده. که چیرې کومه ښځه له تاسو سره د واده کولو هیله او مینه ولري، هیڅکله نه درته وایي چې کار لرم. ځان تل ستاسو لپاره اوزګار او چمتو ښیي. تاسو به هیڅکله له یوې میینې او لیوالې ښځې څخه دا ډول جملې وانه ورئ. د مثال په توګه، بیا به وګورم چې وخت لرم او که نه، اوس نشم کولی، یا نه پوهیږم چې وبشم او که نه. څلورم، هغه ستاسو په اړه ځیرکه او پلټونکې ده. کومه ښځه چې تاسو سره مینه لري، نو خوښوي تر څو ستاسو په هر څه پوه شي. هغه ستاسو د کورنۍ، شخصیت، موسیقي، فلم او نور بیلابیلو مسایلو په اړه پوښتنه کوي. د هغې هدف دا وي چې ستاسو لیوالتیا وپیژني تر څو وکولی شي له تاسو سره ګډې لیوالتیاوې پیدا کړي او اړیکه نوره هم مخته بوځي. پنځم، ستاسو مالي وضعیت سنجوي. که چیرې یوه ښځه تاسو سره د واده لیوالتیا ولري، نو هغه خوښوي تر څو د راتلونکي خاوند په مالي وضعیت پوه شي. نو هغه به دا ډول پوښتنې له تاسو کوي: څه دنده لري؟ چیرته ژوند کوي؟ څه ډول موټر لري؟ دا هر څه د مینې او لیوالتیا نښه وي. شپږم، د راتلونکي په اړه خبرې کوي. هغه ښځه چې له تاسو سره مینه او د واده لیوالتیا لري، تل به هڅه کوي چې له انټرنیټ، کاري ځای، زده کړو ځای او نورو لارو څخه تاسو سره ملګرتیا جوړه کړي او د راتلونکي په اړه به له تاسو وخت نا وخت ځینې پوښتنې کوي. د مثال په توګه، دا چې تاسو څه ډول ژوند غواړئ، څه ډول میرمن غواړئ، څو اولادونه مو خوښیږي او هم دې ته ورته مسایل چې راتلونکي پورې اړه لري. اووم، بېتابي او ناکراري کوي. که چیرې کومه ښځه واقعا هم تاسو سره مینه او لیوالتیا ولري، نو لکه د یوې پیشو په څیر به ستاسو مقابل کې ناکراره او وارخطا وي. که چیرې هغه د نورو خلکو په وړاندې هم وارخطا کیږي، نو بیا پوه شئ چې هغه طبیعي یو شرمېدونکې ښځه ده. خو که چیرې یوازې ستاسو په وړاندې ناکراري کوي، ښایي له تاسو سره د واده کولو په فکر کې وي. او وروستی نښه یې دا ده چې له نورو ښځو سره کینه کوي. په تاسو میینه ښځه نه پرېږدي چې له نورو ښځو سره خبرې وکړي، او که چیرې مو له یوې ښځې سره په خبرو وویني، نو غوسه به یې ورایه په مخ کې ووینئ.